د وخت څپېړې که هر څومره غېږ کې ونغښتلې خپلې نېستۍ لکه مې سر او سڼه ډېره و که بدو حالاتو نه په داسې بې وسی تېرولم لکه چې څرنګې غنم د ژرندې پل لري ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړي چې چونګ وړو ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیم کړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د ساختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی مانه کلک بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګ دستی د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پکوړې واخله هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شاته کته او ما به مخکې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سروز کروي چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ که او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لاره غپېږي او بدې ورځې راته لاره چرته نه پرېښوده د ډېرې ستړې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ما له ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړي شیرا زما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوه را معلومه چې مې نور مې باندې وس نه رسېږي څه په چلول مې چې د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وجړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ما له چشمې واخله بابا ډېر